هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د زمري 28مه نیټه ده چې د 2015 کال د اګست له 19مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. کابل کې د ککړې هوا د کنټرول لپاره 119 لوګي کوونکي موټر ودرول شول. کندوز کې د سیلانیانو د ځورونې پیښه کې یو کس ونیول شو. بغلان کې د یو سړک د پخولو چارې پیل شوې. او ایران د افغان کډوالو په ایستلو وروسته د کاري ځواک له کمښت سره مخ شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. کابل کې د ککړې هوا د کنټرول لپاره 119 لوګي کوونکي موټر ودرول شول. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي د کابل له ترافیک ریاست سره په همکارۍ د ککړې هوا د مدیریت په موخه د کابل په یو شمېر سیمو کې 119 لوګي کوونکي موټر ارزولي او د لوګي کوونکي موټر اسناد ضبط او ترافیک ته سپارلي دي. دغه ادارې ویلي له دې چارې موخه د کابل د ککړې هوا مدیریت او همداراز د لوګي کوونکو موټرو پیژندنه او توقف کول دي. د یاد ادارې د مسؤلینو په وینا دغه بهیر په همداراز دوام لري. کندوز کې د سیلانیانو د ځورونې پیښه کې یو کس ونیول شو. د کندوز امنیتي پولیسو هغه کس نیولی چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویډیو کې د بهرنیو سیلانیانو د ځورونې ښکارندوی و. پولیسو ویلي نوموړی په یو چټک اقدام سره وپېژندل شو او د قانون منګولو ته سپارل شوی. دغه کس په خپل جرم اعتراف کړی او هغې ته ناپوهي پایله بللې ده. د کندوز امنیه قومندانۍ ټینګار کړی چې د خلکو د عزت او د بهرنیو مېلمنو د درناوي خوندیتوب د دې مهمه دنده ده او هر څوک چې د امنیت او امن نظم خلاف عمل وکړي قانوني ځواب به وویني. بغلان کې د یو سړک د پخولو چارې پیل شوې. د مرکزی بغلان ښاروالۍ مسؤلین ویلي چې د دغه ولسوالۍ په نوي او زاړه ښار کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت یو سړک د کانکریټ کولو چارې پیل شوې دي. د مرکزی بغلان ښاروال لطف الله عبیده ویلي چې دغه سړک 1.5 کیلومتره اوږدوالی او 8 متره سور لري او د سړک دواړو خواو ته د ویالو جوړول هم پکې شامل دي. او وروستۍ خبر ده چې ایران د افغان کډوالو په ایستلو وروسته د کاري ځواک له کمښت سره مخ دي. ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو په ایستلو سره د دغه هېواد ځینې ولایتونو د کاري ځواک له کمښت سره مخ شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر جمشیدیان ډېرې کاري ورکوونکو د افغان کارګرو ګمارلو ته لیوالتیا لري. هغه په یو مرکه کې ویلي تر دې وړاندې په ایران کې 6.5 میلیونه افغان کډوال میشتو چې څه باندې 2 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. دغه ایراني چارواکي ویلي هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري د ایران لپاره لویه ستونزه ده او باید خپل هیواد ته ستانه شي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومل شه.